بسم الله الرحمن الرحیم. د ستر ځواکمن تلپاتې لا یزال مهربان د عالم و موجوداتو د تخلیق کوونکي رب په سپېڅلي نامه تاسو ټولو ته هر کله راسئ. الله مو راوله. هېواد ادبي بهیر نن بیا غېږه یې خوشبخته ده چې خپله 288 ونیزه غونډه ترسره کړي. ما همیشه ویلي دي د 88 ونیزې غونډې چې په حساب ضرب کې نو څو ته رسیږي، کلونه وخت نیسي، او دا د هېواد ادبي بهیر د همدغو ځوانانو میړانو سرښندنې دي، ادبي خوځښتونه او فعالیتونه یې دي چې د هېواد ادبي بهیر غونډې تر اوسه نه دي درېدلي، په هیڅ حالاتو کې نه دي درېدلي. سخت شرایط راغله، مشکلات و، ستونزې وې، کړاوونه و، بدبختۍ وې، خو دې ځوانانو بیا هم هغه خپلې هلې ځلې دوامداره ساتلې او غونډې ته راتلل. دا زموږ دپاره د ویاړ او فخر ځای دی. سترګې او زړه مو مینه لا پرې ډکېږي چې دغسې ځوانان غونډو ته راغلي دي او دا لړۍ همداسې دوامداره پاتې سوې ده. زه نن ډېر خوشبخته ځان احساسوم. که څه هم چې تېره اونۍ موږ لیکچر درلوده، دا اونۍ هم 2 استادان راتلل لیکچر دپاره، خو ما وایي چې راځي د خپلو بهیروالو ته وخت ورکړو. دلته یوازې د شعر ویلو دپاره راتګ او بیرته تګ دا زما دپاره د بهیروالو دپاره او د ټولو غړو دپاره باید مهم نه وي. مهم دا دی چې دلته موږ روزنه وکړو. دلته که نن زه ولاړ یم، دلته یو بل څوک ودرېږي، یو بل ملګری ودرېږي، خبرې وکړي. دلته یو احسانمن نه اوسي، یو سهراب عاطف نه وي، یو شاه وزیر وزیري وننګ نه وي، یو زاهد او شاغا درویش نه وي. دلته باید په سلګونو داسې ځوانان ولرو چې موږ نه یو، هغوی زمونږ تشه ډکه کړي او دا د بهیر غېږه همداسې روانه وساتي. یوازې شعر ویل تاسو ته خاصه ګټه نه رسوي چې تاسو خالص شعر ووایئ، په میډیا باندې راسئ او خلک مو وپېژني. دا عادي خبرې دي. ډېر خلک دلته راغلي دي، شهرت په وړیو ته رسېدلي دي، نومونه یې نن چا خبره ټولو رسنیو کې شته. په هره میډیا چې ګورئ، هر تلویزیون او راډیو چې اورئ، نو هلته به د هېواد ادبي بهیر یو غړی ناست پر ادبیاتو به بحث کوي، خبرې به کوي، ژور تحلیل به کوي. نو دا د همدغه سټیج برکت دی. زه یم که تاسو یوازې شعر ولیکئ، ولاندې ناست یاست، هېڅکله دا هڅه ونه کوئ چې راپورته سئ، دلته 2-3 خبرې وکړي، ستاسې هغه استعدادونه نور هم پسې تنبلیږي او لا د زوال پر مخ ځئ. هڅه وکئ، په زوره دلته وغواړئ چې راسئ ودرېږئ. داسې فرصت ولا که درته په پوهنتون کې مهیا سي، ولا که په مکتب او انسټیټیوټ کې پیدا کړي، ولا که په هېڅ علمي ټولنه او ادبي بهیرونو کې پیدا کړي. موږ چې کومه موقع تاسو ته درکوو، موږ وایي ستاسې د پښو خاورې، تاسې راپورته سئ وغږېږئ دلته. لکه مخکې مې چې درته ویل، زه وځم تاسې وغږېږئ، خبرې وکړئ دلته چې سټیج سره بلد سئ، استراب مو ختم سي، ویره مو له زړه نه ووځي. دلته ټول ملګري یو، موږ ته نوي او زاړه هېڅ اهمیت نه لري، ټول ورونه یو سره، د یو کورنۍ مثال لرو. د هېواد ادبي بهیر غېږې ته چې راځو، ټول تفاوتونه ختم دي. پرون مې یو حدیث واورېده، رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي پر هغه چا جنت حرام دی، د جنت بوی پر حرام دی چې هغه د ذرې یا مثقال قدر کبر او غرور په نورو باندې وازمایي او دا ووایي چې زه تر تاسې لوړ یم. زموږ فطرت کې دا لوړي نسته. موږ وایي موږ تر تاسې ډېر کمزوري یو، تر تاسې عاجز یو، ستاسې د پښو خاورې، داسې خپل قدمونه زموږ پر لیمو سینو باندې راکېني، ستوري سي، واخیځئ بر ولاړ سي. موږ ته نور بس دی همدغومره چې درېدلي یو، ږیره مو دلته په سټیج سپینه سوې ده. خفه کېږو پر تاسې باندې چې تاسې ولې دا عزم نه پیدا کوئ چې تاسې د خبرو جوګه سئ، تاسې دلته یو راپورته سئ، خپله لیکچر ورکئ پر ادبیاتو باندې. نن ګوره علم ډېر اسانه شوی دی، ډېر سهولتونه پیدا سوي دي علمي. تاسې تاسې کولی سئ په ډېر اسانتیا سره ګوګل ته لاړ سئ، یو موضوع وټاکئ، ځان ته مواد سرچ کئ، تحقیق پرې وکئ، د هغې نه نچوړ وباسئ، راسئ دلته ودرېږئ لیکچر وړاندې. دا ډېر سهل کار دی. یو کتابخانې ته لاړ سئ، په یو موضوع باندې 2-3 کتابونه پسې وپلټئ، وی ګوري. فیسبوک یو موضوع سرچ کړئ، داسې موضوعات د ادبیاتو نه دي پاتې چې تاسې مواد پیدا نشئ کړئ. او که هر څوک دا وایي چې زه مواد نسم پیدا کولی، ما ته دې وایي زه یې ورلیږم، هېڅ مشکل نشته. زموږ د واتساپ شمېرې، د ګروپ، هر څه تاسې په خدمت کې دي. نو هڅه دا وکړئ چې دلته جوګه د دې وګرځېږئ چې علمي شخصیتونه واوسي، نه یوازې شاعران پاتې کېدل. تاسې وګورئ د تیرو زمانو شاعرانو ته که چیرې وګورو، هغوی هر یو ډېر لوی خلک وو. د دې ترڅنګ چې شعر یې لیکه، نوم او نشان یې په نثر کې ډېر لوړ و،
ډیر لوی علمي څټې موږ ته پاتې شوي دي خو زموږ ځوانه طبقه چې دی تاثیر د میډیا دی په بس میډیا ته راوځه شهرت تګي او کاذب شهرتونو پسې ګرځي زموږ خاصه او ځانګړنه به دا نه وي موږ ووایو چې راځي له دغه ځایه داسې څه له ځانه سره یوسو چې آینده مو په درد وخوري راتلونکی مو پرې روښانه وي زه وایم چې دلته باید زه یو راپور لیکونکی ونه لرم 100 ولرم دلته همدغه راپور لیکونکی سبا د یوې رسنۍ د یو تلویزیون د یوې راډیو د یوې ورځپاڼې د یوې مجلې راپور لیکونکی اوسي له دې نه معاش ورته راسي عاید ورته راسي راځئ هغه فکر ړنګ کړو چې وایي چې ادیبان ډېر غریب خلک دي ولاکه غریب خلک وو چا سره چې قلم وي هغه په فطرت کې باید غریبي نه وي د دې قلم د لارې دومره پیسې ګټل کېږي چې تاسې به حیران سئ خو تاسو یوازې د شعر د پاره که راځئ نو دا شعر تاسو ته پیسې په حقیقت کې هم نه درکوي دا زه چې نن ولاړ یم درته دا زما د 25 کلو خواري ده چې دلته نن درېدلی دا قدیر زما کلیوال دی نږدې راسره پاتې شوی دی ما پېژني 25 کاله شاوخوا کېږي چې زه ادبیاتو لاره پالم 25 کاله چې سړی په ادبیاتو کې تېر کړي خو نورې بس دی او زه په واقعیت ستړی یم له دې چې زه تاسو ته ودرېږم خبرې وکړم لیکچر وکړم نصیحتونه درته وړاندې کړم نه بس دی زیات تاسې هر څه چې غواړئ په کاغذ یې ولیکئ پیغام راته پرېږدي همغه ستاسې دپاره چمتو کوو تر څو تاسې ورسېږي زه په خدای ډېر خفه کېږم کېدی شي نور خلک پر تاسې باندې ځان یو ډول لوړ وګڼي تاسې ته قدر درنه کړي خو څه وایي د زرو قدر له زرګر سره وي پر موږ دا وختونه ډېر تېر شوي دي شاته به ناستو مخکې خو به ځای چا نه راکوي ولاړ به قسم ده که به دا وخت رسېده موږ ته چې سټیج ته موږ څوک وغواړي چې یو خبره وکړو یو بیت ووایو حتی خو داسې وخت راغی باور مو وشه چې زنګونه به یې راته راسره چې خیر دی یو ځل راشي یو لیکچر ورک راسه دلته په غونډه کې د ځانګړي میلمه په توګه کښېنه موږ د دې یو شي پروا نه ده کړې یوازې مو له کتاب سره مینه کړې له علم سره مو مینه کړې او له دې سره مو مینه کړې چې موږ څنګه وکولی سو لا پرمختګ وکړو او دغه ځوانان چې زموږ غېږې ته راځي دوی ته هم پرمختګ ورکړو نو هیله مې دا ده له تاسې نه چې تاسې دلته راځئ د یو څه د خاطر راسئ یوازې د شعر ویلو په خاطر مه راځئ هڅه دا وکړئ موږ در سره یو کال نه 2 کاله 3 کاله دا بهیر لړۍ به دوامداره وي حتی موږ به نه یو سترګې به مو د ژوند له خوږو پټې وي خو تاسې به یاست دلته تاسې به نور روزئ بله خبره ډېره مهمه چې د لیکچر وه خبرې رانه عاطفي ډېرې اوږدې نه سي نننۍ غونډه چې د چی لپاره لومړی برخه ځانګړې وه ادبي ویناوالۍ دا ډېره مهمه ده زموږ دلته غونډې کېږي هره ورځ موږ خپل نیمګړتیاوې ګورو د دې پر ځای چې موږ هره ورځ نیمګړتیاوې وګورو هغه نیمګړتیاوې باید حل کړو دلته ودرېږو زموږ ویندویان مشکل لري ولې مشکل لري ولې ستونزې لري دوی خو یو ورځ نه کېږي چې ویندوی کوي 2 ورځې نه کېږي 3 ورځې نه کېږي کلونه دلته پاتې شوي دي نور زیاتې باید دا زده کړه چې غونډه څنګه کاور کېږي غونډه څنګه کاور کړو څنګه پرمختګ ورکړو د غونډې دپاره دا ډېره مهمه مسله ده لومړی خبره خو دا ده لکه نن زه راغلم زه ډېر کله ګورم چې دلته ویاندویان چې کله نفوذ راجمع سي غونډه ترتیب او تنظیم جوړ سي بیا هغې نه وروسته منډې وي قلم یې لاس کې ته ودرېږه دا د غونډې ترتیب برابر کړم نه د غونډې اصول دا نه دي زه له دې وروسته نه غواړم چې د بهیر په غېږ کې ویاند دلته یاداشت ځان سره واخلي ویاند چې د کوره غونډې ته راځي باید یاداشت ورسره وي موږ اعلان 2 ورځې مخکې کوو صحیح ده همداسې ده که نه ده 2 ورځې مخکې یا 3 ورځې مخکې اعلان کوو چې را روانه اونیزه غونډه مو دغه موضوع دپاره ځانګړې ده نو هغه ویان مسؤلیت دا لري چې د کور نه ځان سره یاداشت واخلي دلته راشي په یو اراده باندې راشي قوي اراده ورسره وي د پریکټیس ځان سره کړي چې زه باید را روانه غونډه کې نوي څه وکړم تاسې خو به ولې نه دي په کار چې د خوب راجګ سترګې سولوه دلته راسه بیا دلته ګڼه ګوڼه سي ملګري راټول سي له هغې وروسته ته وروره ځان سره یاداشتونه لیکي هغې نه هم خبر نه یې چې ما پوز د څه شي کړی دی یا د هېواد ادبي بهیر پاڼه وګوري بیا دلته راسي موضوع ګډه ماته هغې نه خبر نه حتی زمونږ ویان باید دومره برجسته وي چې دومره په دې 2 ورځو کې چې غونډې اعلان سوی ځان چمتو کړی وي چې د موضوع نه عقلانیت یې د ده ډک وي ذهن یې ډک وي چې راغی ودرېږي دې ته حاجت نه وي چې پرچه د سره شته ودرېږه غونډه دې شروع پر دې فکر باید راسي او زه ډېر کله ګورم چې
دا وکاله کې ما دا تصویر نه دی لیدلی چې یو څوک دومره ډک راسي دلته او داسې ودرېږي او پر دې معنا باندې غونډه شروع کړي. دا یو مسله ډېره مهمه ده. هیله ده آینده غونډه کې هېڅ تکرار نه شي، دلته هېڅ کاغذ زه ونه ګورم. که یاداشت اخلئ له ځانه سره همداسې راسئ یاداشت واخلئ. بله مسله تر ټولو چې ډېره مهمه ده د غونډې پیل دی. غونډه څنګه پیلېږي؟ دغه نن غونډې پیل هم صحیح نه و، هېڅ ضرورت د دې نه و چې غونډه په دې رقم باندې پیل شي. د غونډې پیل موږ لرو، د پیل خبرې دلته یو مشر باید راوغوښتل شي، هغه غونډه تشریح کړي. د هېواد ادبي بهیر په تېرې غونډې لږه رڼا وه چې په غونډو تسلسل باندې خبرې وکړي، لکه ما چې وکړې په پیل کې هغه تشه مې نن ډکه کړه. دا زمونږ د غونډو ځانګړنه د خصوصیات دي چې هیڅ بهیر نه لري. پر دې باندې ډېر فکر کول پکار دي. بل کله چې په لومړیو کې ویان سټیج ته ودرېده، د خپلو مینوالو د خپلو بهیروالو میلمنو ته ښه راغلاست ووایه. له هغې وروسته د دا خپله غونډه تشریح کړي چې د غونډې څو برخې لري. غونډې 3 برخې لري عموما، پیل دی، منځ دی، پای دی. په پیل کې زه دغه موضوعات لرم، ورپسې دومه برخه زما لیکچر ته ځانګړې ده او دریمه برخه مې آزاده مشاعره ده. په آخره کې د پای دعا کوو او یو پیغام باید هم ورسره وړاندې کړي چې غونډې ته څوک راغله چې دلته کینو ټول سره ملګري یو. که زه ستا شعر اورم تا ته کینم تر پایه پورې ټول کارونه مې پرېښي، یو جمعې ورځ رخصت لرم تا ته ناست یم دلته بغیر له ډېر ضروره وړین کار نه، ته ضرورت نه لري له دې ځای وځي. دلته مونږ ګورو، مونږ ورته ناست یو، مشران ټول ناست وي دلته، سپین ږیري ناست وي. نن خو زمونږ مشران یو څو دانې نو راغلي دلته ناست، ځوانان ګورو شعر وار ختم کې زیاتې وزه. که پس له دې داسې و د هیچا شعر نه خپرو، که یوازې شعر ته راځو او دلته هغه ادبي اخلاق مونږ نه لرو، هغه د غونډې اخلاق را سره نشته، هغه ټولنیز اصول او مراعات را سره نشته، نو بیا اړتیا نشته د یو بهیر. د بهیر دروازه به بنده کړو، ټول بځو. دا نن ما فاتحه درلوده، زه دلته راغلی یم، تاسو ته په سټیج ولاړ ولا فاتحه مې خوشي کړي، دا ملګرو ته معلومات شته، قدیر ته معلومات شته. خالی لاړم بس یو صورت ته کېناستم، نور راغلم چې بهیر دی ملګري راځي. زه چې تاسو ته راځم تاسو به تر اخره دلته کېنئ بغیر له عذر نه چې یو ضروري اړین کار پیدا شي، هغه حق لري چې ووځي. نور دغه نه هیڅوک حق نه لري د بهیر له غېږې ووځي. که زه به جزا کول موږ ته ډېر اسانه کار دی، ځکه بیرته ټول مواد زموږ په لاس کې دي، هر څه موږ سره شته دی، بیرته موږ ښه جزایي کولی شو. نو دلته باید دا فکر پیدا کړو، دا ادبي اخلاق باید ولرو. یوازې دا نه چې زه په سټیج تاسو ته وایم، تاسو باید خپل ضمیر سره دا خبره وکړئ چې څنګه یو نفر ما اوري دلته تر پایه راته ناست دی، زه څنګه دا یوه نورم ضمیر څنګه اجازه راکوي چې زه وځم، زه نور خپل کار دی که ورور ما پر تاسې وار تېر کړه. موږ سترګو ته چې وګورو پیژنو چې د ده په زړه کې څه دي، دی څه غواړي. بهیروال موږ نه یو نه خطا کېږي، هیڅ انسان ولا کرانه خطا چې دلته څوک څه دپاره راځي څنګه راځي. نو دا مو ځان سره یاداشت کوي چې که تاسې خپل ملګري ته قدر ورنکه، خپل بهیروال ته مو قدر ورنکه، خپل ادیب ته مو قدر ورنکه، خپل شاعر ته مو قدر ورنکه، تاسې خپل قدر بایللی دی، تاسې څوک څه پروا لري. د احمد شاه بابا یو بیت دی، چا چې خپل قدر په خپله وکړ ګله، ستاره د هغه قوم په عروج شوله. ستاسې ستوری هغه وخت پورته کېږي، ځلیدونکی کېږي چې تاسې بل ته قدر ورکړي. د هغه په سترګو کې بیا تاسې قدر پیدا کوئ. زه کله کله ګوره ډېر ټولنیز مسایل دي چې تاسې ترې ډېر ښه فکر پیدا کولی شي. زه راځي له کورنۍ نه یو مثال درکوم. زموږ او تاسې په ټولنه کې دا خونۍ ډېر روایت دی، که یو فولکلوریک دود دی زموږ په ټولنه کې. خونۍ وړل، یو ماشوم پیدا شي سیاسر یو بل ته خونۍ وړي، که هغې ورته 50 راوړي دی، یو 100 زیات وړي، 80 ورته وړي، هغې 100 راوړي دی، 1.5 وړي. دا دود دستور دی. تاسې وګورئ دغه د پښتنو په خټه کې تربګینیت دی. که یوه میرمنه، یوه مور، یوه ښځه د یو چا په کور کې ماشوم سوی و او هغه یې څومره نږدې خپل و، خو چې دا وره نغله اخوانۍ ورته یې نه وړه، راشه درشه ونه پالله چې د دې لس اولاد هم سي هغه ورته نه راځي. دا زمونږ تربګینیت دی، یوازې په نرانو کې نه په سیاسرو کې هم شته. تاسې پیدا کوي ویې پلټئ. داسې ډېرې خبرې دي، یو مثال مې درکړي. زمونږ پښتانه پر دې فکر باید نه اوسي. زه وایم راځئ یو څوک چې نه راته هغه رانږدې کړي، خپل خو خپل وي، پردي هم خپلول پکار. وایي د خپلو نه پردي ښه دي، پردو نه پردي ښه دي. پوه شو، تاسې نور هم را خپل کړئ ځان سره. زه کله کله د بهیروالو ته وایم او په قدیر همیشه مې دا خبره وي چې بهیروال خو مو خپل دي، دلته چې یو میلمه راغی قدرمن نن څه ملګري راغلي دي، دیو ته هم قدر ورکړي چې دا مو هم خپل سي.
خپل خاص نام خپل یاست. نو تاسو د خپل ژوند په کړو وړو کې بدبختی کې نه ډیر رازونه لټولای شي، تاسو خ فکر ته نه پیدا کولای شي. انسان ته الله جل جلاله عقل د څه د پاره ور کړی، شعور د څه د پاره ور کړی، د دې د پاره چې تخوبت پر معلوم کی مستقیمه او غیر مستقیمه لار پر یو پیژنې، په ناکاره لار باندې لاړ نسی، خلار باندې ولاړ سي، نو لدیونه تاسو اخس کولای شي. راځم بیرته غونډې تر اگرځم غو مثال درک. بل ډیره مهمه مسله دا ده چې کله مونږ راپور لوستل کیږي، راپور زه نشروم لدی ورسته څو غونډې مې نشر کړي هم دي، راپور ته ګورم چې فصیحه ژبه ولري او خلوستل شوی هغه راپور زه خامخا خبروم. حکم راپور چې ګډو مات سوی وي، الفاظ خراب وي، هغه زنه نشروم. ما نن تاسو پرې خو دي تاسو به نن خبرې کړي وي پر راپور هم یو می پورته کړي. ځینې لفظونو سره مثلا زاهد هم ناشنا دي، هغه هم ناشنا وي، تاسو هم ناشنا یاست، دا به زده کی. مثلا دی په یو ځای کې وایي چې له قرآن او حدیث پرته هر د عرفان او تصوف لار هغه خرافاتي کی، دی خرافاتي وایي. ګوره که تاسو الفاظو ته متوجه اوسئ، خرافات او خرافات دا ډیر سره توپیر لري، هر لغات بیله معنا لیکدي. نو زه زاهد ته همیشه وایم چې ته باید په لغاتو باندې ډیر کار وکړې، په تلفظ باندې کار وکړې. ته دلته یو رسمي ویان دی، کله چې سټیج ته درېږي دریځ ته درېږي، ستا لحن، ژبه، خبرې، فکر، اتر د کوڅې له خلکو حتی د بهیروالو نه ډېرې تغییر ولري. دلته به چې ته درېږي ته د یو ویان په توګه دغه ټول ملګري ستا سترګو ته ګوري، ته وایي چې دی چې کوي، نور ټول په دې خبرو باندې پوهېږي. دا ډیره مهمه خبره. راپور خاوري په راپور باندې خبرې وکړي، او راپور لیکونکی او لوستونکی دا ډیر سره څنګه چې شاغا ویلي نږدې دي. که راپور څومره ښه ولیکل سي او راپور لیکونکی صحیح ونه وایي، نو د راپور خوند او لذت لاړه بې معنا شو. تاسې ځینو شیانو سره کېدای شي نااشنا وي. کله چې د تلویزیون د خبریالۍ یا د راډیو د خبریالۍ دپاره یو څوک ګماري، راډیو دپاره غږ مهم دی، څهره مهمه نه ده ځکه څوک یې نه ګوري. غږ باید دروند وي، لحن، ژبه، ادبیاتو، ژورنالیزم له اصولو سره باخبره. خو د تلویزیون دپاره دوه انتخابه کېږي. هلته داسې څوک ګوري چې هم یې غږ جوړوي هم څهره جوړوي. هېواد ادبي بهیر هم همداسې مثال لري، ځکه موږ ویډیو خپرو، یوازې غږ نه خپرو. دلته زمونږ الحمدلله ټول ملګري ښایسته ملګري دي. الله تعالی په خلقت که هر رقم ته خو خواله لزان سره لري، ځکه د الله خلقت ته څوک بد نسی ویل. خو زه وایم چې تاسو کله په سټیج درېږئ دا باید خیال کې وساتئ. دلته ستاسو حرکات او سکنات چې دلته په تلیفون حافظه میموري کې ځای په ځای کېږي، تاسو باید دې ته متوجه اوسئ. هر کله تاسو نه غیر منطقي حرکت دلته ترسره کېږي. دا زه ښیم چې ټول اورم، تاسو فکر وکړئ زما به څونه وخت پر دې ځای کېږي چې دا اورم، ایډیټ کوم، بیا نشر کوم. نو دې دپاره باید تاسو خپل هر ملګری متوجه اوسئ. هغه د دریځ اخلاق، کردار، افعال، اقوال تاسو له ځان سره منسجم وساتئ چې دریځ ته درېږي. خدای مکړه زه وخت فکر مې نه یو څه رانه تېرېږي، هغه ولاړ سي. یا ځینې ملګري دلته مثلا داسې دي، بیت یې ووایي غلط شو، فاصله نه اخلي ترمنځ. خو کله چې ته دا کټی هغه بیرته الفاظ چې دي غلطۍ سره نږدې دي، هغه هېڅ د کټېدو وړ نه وي، هلته نه کټ کېږي چې موږ ایډیټ کله کوو. نو تاسو کله چې غلطي کې د تیروتنه کې د ماکس وکئ، دا ګوره د ژورنالیزم اصول دي. کله چې مثلا سبتي رادیو خبرونه جوړیږي یا لایف ژوندۍ خبرونه نه وي، هلته هم دا اصول دي. کله چې ته غلطي کې د مایک تر شا ولاړ یې یا ناست یې، نو ته څو ثانیې ماکس وکړه چې ستا هغه کوم تیروتنه چې شوي هغه کټ سي، هغه سم باید د بیرته راواخیستل شي، تسلسل هغه جوین شي، وصل شي، بیا نشر شي. زموږ ملګري اشتباه وکړي، غلطي وکړي، بیا هغې پسې زر بیرته دغه شروع کوي. نه، خیر دی چې غلطي وسوار انسان خطا وځي، تیر وځي، دلته دا هېڅ مشکل نه لري. مثلا یو ملګری دفتن ټوخی ورځي، ټوخی کوي که نه، ټوخی وکړه، ماکس وکړه بیرته. خو کله چې په ویډیو نشریږي، هغه ستا لفظونه چې د ټوخي په منځ کې غږ سره تکرار شوي، هغه نه ایډیټ کېږي، هغه نه وځي. نو تاسو ته هم وایم چې دغه د سټیج خلاقیت او ټولنیز ادب له ځانه سره وساتئ، او هغه څه مې چې ویل هغې کې ډېر متوجه اوسئ. ځکه نه غواړم چې ستاسې خدای نه خواسته داسې ویډیو زه نشر کړم چې ستاسې پر لمن داغ وي. کنې ما ته هېڅ باک نه لري، زه نه غواړم د هغه پر لمن داغ وي.
یو څوک وایي چې پلان کوي. زموږ ټولنه دونه بې سواده ده پر دې فکر نه کوي چې دا سټیج د انسان تېروتنه کوي. خو یو خوږ ملګري ته دی، ورور ته دی، تره زوی ته دی، ماما زوی ته دی، بل انډیوال ته که ویډیو ستا وکته دغه ټول شعر د ویډیو ماهیت ته نه ګوري، فقط دې ته ګوري چې تېروتنه چیرته ده. زمونږ خلک فکر دا لري، ته وایي چې زه دا وغندم، دا تحقیر کوم، دغه ستونزې پیدا کړم. له دې نه تاسې خپله ځان خلاص کړي. که ټولنه ستاسې سره نه یو ځای کېږي نو ته هڅه دا وکړه چې ټولنې سره یو ځای شي، د ټولنې په فکر لږ مخته لاړ شي، خو په خپل فکر ځه. یعنی معنا دا نه ده چې ته ټولنه هر څه ناکاره فکر لري د هغې سره لاړ شي. چې ټولنه کم ناکاره فکر لري ته د هغې ناکاره فکر د مبارزې لپاره فکر چمتو کړه چې د هغې نه ته سمې لار باندې روان سي او هغه ستونزه حل شي. دا یې بله خبره. څلورمه خبره دا وه چې زه ډیری ګورم د لیکچر په وخت کې یا د پوښتنو په وخت کې حمید بیچاره ته پاڼه ورکول کېږي لاړ څه نومونه ولیکه، او زه د دې سخت خلاف یم. کله چې لیکچر شروع د یو مشر قدرمن انسان دلته ولاړو دا د غونډې فضا باید داسې کنټرولوي چې حد ونه لري. هغه باید ځان وګوري چې دا ملګري او همداسې ده چې کله یو سټیج باندې څوک درېږي تاسې ګوري ته وایي چې دا څومره عکس لري، څومره دوی ما اوري، څومره ماته متوجه دي. دلته وروره غونډه پر دې خلاله حمیده پاڼه واخله نومونه راولیک چې دې نه وروسته مشاعرې ته حال حالوي که نه، ته وایي چې زر اوس دا غونډه خلاص شي مشاعره شروع شي. نه، دا فکر له سره لرې کوي. د ویان دومره صلاحیت باید وي چې کله غونډه خلاصه شوه، لیکچر پای ته ورسید، پوښتنې خلاص شوې، له هغه وروسته راپورته سو، دوه درې نفره خو په ذهن کې شته دی. تاسې څو نفرو نومونه زده دي په دې ناستو خلکو کې؟ زیات هم زده دي که نه؟ نو دغه پاڼه لیکل به څونه وخت ونیسي؟ 2 دقیقې 3 دقیقې، تر دې خو ډېر وخت نه نیسي. نو تاسې ضرورت څه شی دی چې په هغه منځ کې د لیکچر تاسې دا سړی پورته کوئ یا بل چې ورشه پاڼه راونیسه چې نومونه رازده کړي؟ هېڅ اړتیا د دې نشته. تاسې 2-3 نفر راوغواړئ، له هغې وروسته همغه وخت کې دغه ورته ورکړئ، د مشاعرې په وخت کې نومونه دې راولیکي. دا کار وکړي. او بل اصلا کار خدا دی چې سهار ته دلته ناست وي چې څوک راځي نومونه ځان سره یاداشت کوي چې تا ته معلوم شي اول څوک راغلی، اخر څوک راغلی، منځ کې څوک راغلی. داسې غونډه زه ګورم یو سړی اخر ته راغلی دی، بیخي اخر کې دی، خویان درېدلی دی، مشاعره چې کله شروع شوی پلان کې دی راسي شعر دی وایي، همغه اول راغوښتی دی. جاتي مور ته زړه دغه وکړي چې خبره زوف پرې راشي چې ولې ته داسې کوې، وځواني مرګه پرېږده، لږ زجر ورکړه ورته، ناوخته راغلی، اخر کې راغلی دی، اخر کې لږ وغواړه. غونډه تر هغه خلاصېږي، هغه 1-2 نفره مخکې وغواړه، کېدای شي هغه پسې نور څوک راسي. داسې فکر ځان سره پیدا کړي، نومونه ځان سره یاداشت کوئ، اول، دوم، دریم، داسې باید په ترتیب مخته لاړ شي. دا ګوره ټول پر دوی کېږي. ښه، د غونډې کم کاور چې دی پر دوی ده. اعلان نه وروسته نور غونډه په هیچا پورې مربوط نه لري، په ویاندویانو پورې مربوط لري. دا باید دوی زده کړي. هېڅ کله په لیکچر کې ونه وینم چې دا سړی جګ سي او دا په عذاب کې. کله چې مشاعره شروع شو بیا خپل نوم لړه اول نه چمتو کوي ځان سره. کم څوک چې راتله حمید به موظف کو پاڼه به ورته ورکړي، یو نوم دې راخلي ورته دی هغه کوي. دا یې بله برخه. بل د مشاعرې بیتونه عموما باید ډېر هنري انتخاب سي. ستاسې عظمت زه دا ډېره ونې وینم، دا هم ډېره خبر خپاللې ده. عموما هم داسې شعر نه دی ویلی چې زما سترګې پرې ښکته سي د بهیروالو. ښه والی هم دا ده چې باید یاد کړو. نو دی ښه والی دی چې ښه هنري شعرونه دلته انتخاب سوي دي، ویلي مو دي. خو په دې هنري شعرونو کې یو مشکل بل شته دی. تاسې باید د غونډې وخت له ځانه سره وساتئ. دلته کله چې لیکچر خلاصېږي مثلا موږ ټارګټ 1 ساعت لرو، نیم ساعت لرو، 40 دقیقې وخت لرو چې غونډه باید پای ته ورسو. دلته باید ویان ته دا کریډټ ځي چې وخت په پام کې ونیو، څو ملګري دي تقسیم دي کې پر وخت باندې، یو ملګری 2 دقیقې 3 دقیقې 4 دقیقې وخت نیسي. صحیح ده. اول خو د لیکچر نه وروسته کله چې مشاعره شروع کوو، لکه داسې ورځ باندې بیا فرق نه کوي که 2 شعر هم څوک وایي. اولینه دنده دا ده چې کله د مشاعرې ته ودرېد لیکچر نه وروسته، پوښتنه نه وروسته ودې وایي چې وروره یو شعر بل شعر مه وایاست، دا د انګېزه ورکړي. بل مهم کار دا دی چې دوی خپله شاعري کم کړي. مثلا زه ګورم کله کله زاید غزلې وایي، شاغا غزلې وایي، دا لازمه نه ده، هېڅ لازمه نه ده، هېڅ ضرورت نشته چې غزلې وایي. حتی ستاسې ترتیب به داسې وي، تاسې 2 بیته ووایاست، بس یو بیت ووایه چې داسې هنري ووایه چې ویښته ودرېږي. د موسیقي هغه وایي، استادان وایي کله چې یو څوک ښه سندره ووایي، ښه موسیقي هغه اصول مراعات کړي، نو بیا ورته وایي چې ویښته مې ودرېدل که نه،
نو موږ وایو چې د شعر واورو زموږ هډوکي زیږه شي وجود مو ټول زیږ شي ورته داسې شعر واورو دلته هغه یو بیت موږ دپاره کفایت کوي بل یوازې شعر مو ووایاست لنډۍ ورسره ووایاست ټپیزې دلته ووایاست څلوریزې ووایاست هایکو ووایاست ځینې وخت لږ د طنز برخې ته هم ور داخلېږي چې ته وګورئ چې یو ځای کې ملګري ستړي سوي دي خندا ورکړي چې بیرته یې راوهڅوئ ژوندي شي د ټولنو کاور دا شی دی هلته باید وګورئ غونډې ته چې غونډه په کومه خوا روانه ده ستړي سول لکه تاسو به ډېر کله لیدلی یو عالم سړی یا یو استاد سړی چې په سټیج درېږي لکه مخکې ما درته ټوکې وکولې که تاسې ته ګوري چې دا سړی کومې خوا ته لاړه که ذهنا ستړی سو یو ټوکی په دې منځ کې کوي چې هغه بیرته رابیداره شي خوشحاله شي د تاسې مسؤلیت دا دی په غونډه کې دې دپاره ډېر متوجه اوسئ بل د پای برخه دعا دپاره همیشه باید څوک راوغوښتل شي زموږ دا ویان دعا خپله نه کوي یا قاری صاحب مخلص راوغواړي قاری صاحب زلان یا کوم بل ملګری دلته هغه دعا ته راوغواړي فکر باید دې ته متوجه وي تر ټولو مهمه دوه خبرې نورې دي کله چې د پای دعا دپاره او د ارزونې دپاره څوک راغواړي ویاندویانو شعر ورته مو وایاست تېره غونډه کې تاسو د دعا او د هغه دپاره نفر راوغوښته د ارزونې دپاره عشقي شعر مو ورته وي او سړی ملا سړی پوه زه حیران سوم وایي دا څه کوي دا یاران دا کار مه کوي د خبرو دپاره هیڅ شعر ته ضرورت نشته شعر د مشاعرې په وخت کې دی بس خلاص کله چې د ارزونې دپاره څوک راغواړي او د دعا دپاره هیڅ کله شعر ورته مه وایي د مشاعرې نه وروسته شعر ختم شو زیاتې لړۍ ختمه سو او د لیکچر په وخت کې هم شعر به د یوازې مشاعرې برخه کې موږ واورو دا هغه نزاکتونه دي چې باید تاسې ټول په پام کې ونیسئ او وساتئ در سره او بل هڅه دا وکړئ د مشاعرې د پیل دپاره لومړنی کس هیڅ کله تاسې مه راغواړئ چې هغه نوی راغلی دی شعر یې تاسې نه دی اورېدلی تاسې د هغه د کرکټر سره ناشنا یاست هغه هیڅ کله مه غواړئ اول کې ځکه هغه تر اضطراب لاندې راځي هغه پر دریځ نه دی درېدلی هغه ته معلومات نشته چې دلته څه روان دي څه کیږي څه ترسره کیږي دلته شاعران په کومه کچه دي نو اول د خپلو ملګرو نه چې یو ښه ملګری اعلی شعر لیکي هغه دې راوغوښتل سي د غونډې منځ ته چې ته داخل شوې مشاعره منځ مهاله شوه چې بلد سو له بګراوند د غونډې سره له هغه نه وروسته هغه ته بلنه ورکړه او راویې غواړه چې هغه خپل ځان وپېژني ځان پیدا کړي دا به ډېره مهمه برخه بل کله چې تاسې پوهېږي زموږ لیکچر نیم ساعت 40 دقیقې له دې نه زیات وخت چې کله لیکچر شروع کېږي ساعت قید کوي چې لیکچر 40 دقیقو ته ورسېده که نور سړی نه کته کېده خوند یې ورکړه او سټیج وړه کوي پرچه ورته ولیکي دلته یې ورته کېدي چې نور د وخت تمام دی بس ختمه یې کړي صحیح ده دا ګوره هغه نزاکتونه دي چې تاسې باید هغه کړي بله مهمه خبره دا نزاکتونه ګوره وایم او نشریږي هم بس بې پوښتنه هم کوم که تېروتنه وسو بیا هم جزایي کوم بل نزاکت ډېر مهمه دی یو څوک ناست دی منتظر دی ته دی چې زه سټیج ته راپورته شم شعر ووایم ډېر ضرور کار لرم ځم صحیح ده څو دپې درته ختم راولېږه چې ما در وغواړه ته به د خط پروا نه لرې ته باید ذهنا چمتو وي چې دا سړی زه په کوم ځای کې وکاروم دا په کوم ځای کې زما په درد خوري هغه دپاره ستا خلاقیت دا د یو نفر دی وغوښته دوه نفره دی وغوښتل هغه نه وروسته چې ته دریم نفر غواړې ته په لفظونو کې داسې ووایې چې په سټیج ولاړې او مسؤلیت د ویاندوی لرې چې زه سهراب عاطف راغواړم له سهراب عاطف وروسته د قاري صاحب مخلص خپل شعر ته چمتوالی ونیسي دا په دې معنا شو چې تا دای راوخته د دنه ورسته دغه نوبت دی هغه مجبور دی چې کینی بس د پسې نوبت دی زم سټیج دا ګوره یو ډیر مهم نزاکت دی تاسو هیڅ کله دا کار نه دی کړی دلته په غونډه کې چې زه ګورم یو سړی منتظر پاتې شوی ته څو وخت مې نوبت رسیږي حلحلۍ تشویشي اضطرابي خو دا هغه نزاکت دی چې تاسو له خپل ملګري سره کوئ دو درې نفر یو نفر دی چې وغوښته په یو نفر کې مه وایه په دویم نفر کې وایه سهراب عاطف راغواړم ورپسې د قدیر متوجي بیا یو نفر همداسې راوغواړه ځان ناګاره کړه دریم څلورم نفر ته چې وار رسېده بیا ووایه مثلا قاری نقیب احمد توحیدیار ته بلنه ورکوم چې راسي له دې وروسته د حمیدالله حسین خیل خپل ترنم ته چمتوالی ونیسي دا ګوره ډېرې مهمې خبرې دي چې ستاسو ته په سټیج کې موږ ته چا نه دي کړي خو موږ هغه څه چې زده کړي دي له همدغه ځایه مو زده کړي نو دا هغه ډېرې مهمې خبرې وي چې تاسو باید په پام کې وساتئ دلته تحقیر او سپکاوی د هیچا باید موجود نه وي ټولو ته هغه درنښت ورکړئ چې موږ سره ښایي او
مونږ نوم ادیبان یو ادب او فرهنګ په موږ پورې تړل سوی نامه ده دې نامې قدر کول پکار دغه موضوعات دي ډېرې خبرې نورې سته پرېمانه وخت به ستاسې ډېر نه نیسم بیا که بل ځلې آزاد بحث پر دې موضوعاتو بیا به یې نورو رسمیاتو ته لاړ سم یا به کومه ورځ لیکچر پر دې ځانګړی کړو دغه مهم نزاکتونه وو چې تاسې اوس مهال په غونډو کې هغه کوي له دې وروسته بیا چې نور نزاکتونه دي رسمي او د ژورنالیزم او ادبیاتو کوم اصول دي پر هغې باندې زو د ادبي غونډې د ویناوالۍ او نور کوم موضوعات چې په غونډه کې اړین دي پر هغې به په راتلونکي کې بیا زه لیکچر درته وړاندې کړم هیله ده چې دغه ټولو موضوعاتو ته زړه خسته نه کړي او تاسې هم پر دې نقدونو ستړي نه سي دا نقد نه و دا هغه خبرې وي چې د غونډې د ښه والي دپاره ستاسې د شخصیت لوړونې دپاره وي دلته تر څو تاسې داسې ویاندویان اوسئ چې په غونډه کې هېڅ خلل او ستونزه رامنځته نه وي او غونډه عموما شرنګېدلې وساتئ که هېڅ چا هم نه اورېدي تاسې خپل مسؤلیت ادا کوئ همدا بس نه کوي نور پر تاسې زه فخر کوم چې راځئ ډېرې ښېګڼې ستاسې په وجود کې سته ستاسې ژبه لحن او هغه خبرې چې دلته په دریځ درېږئ هغه زموږ دپاره زرینې کرښې دي الله مو ښاد لره بریالي اوسئ ستاسې ټولو د بریا په هیله ډېره مننه